د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع تیرا دره کې دا وخت کې چې کوم د ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی، عملیات شروع شوي دي، په دې کې په زرګونو باندې کورنۍ بې کوره شوې. دې اپریشن ته سر تاسو په کوم نظر ګورئ چې دا د وخت څومره ضرورت و، څومره مهم و؟ بېشک چې کډه په سرول او د خپل ابایي وطن ځای چې کوم دی پرېښودل دا ډېر ګران کار دی. نو دا د دې خلکو دا قربانۍ دي چې د ملک او د قوم او د سلامتۍ او د خپل علاقې د پاکوالي دپاره دوی بغیر څه زور زبردستی نه چې کوم دی نو بلکې په یو مشاورت باندې هغوی دا خپله فیصله وکړله چې موږ به لاړ شو تاسو دا علاقه صفا کړئ. نو چونکې دغلته د دهشتګردو هغه موجودګي وه، په دې وجه خو دا ټول پروګرام سټارټ شو. او بلکې زه به دې ته ووایم چې دا اپریشن نه دی، دا د پاکوالي یو سینیټایزیشن د صفایي مهم دی چې دا ګندې ځای نه صفا شي. مخکې هم په دې علاقو کې او دې سره په نورو علاقو کې اپریشنز شوي دي وخت په وخت، نو دغه ترهګر بیا سره په دې علاقو کې څنګه راورسي، څنګه آباد شي، څنګه دومره خواره شي چې موږ ته دوباره سره دلته کې اپریشنز کول پرېوځي؟ نورو علاقو کې چې کوم شوی دی یو په لومړي ځل باندې یو کار وشي، هغې کې به لومبیا تجربه وي، نو څه هغې کې غلطیانې ملتیانې کېږي، د هغې غلطیانو نه بیا خلک زده کړه کوي. نو انشاءالله د پولیس د ضلعي انتظامیه او نور زموږ سره چې کوم سرکاري اهلکار خلک دي، زموږ به دا فل کوشش وي چې هغه غلطیانې دا ځل ونه شي او یو ځل یو علاقه پاکه شي چې بس په یو ځل د هغې صفایي وشي او واپس دا خلک د علاقو ته رانه شي. دا مختلف رپورټس راځي چې کوم ځای کې څومره تشکیلونه رالل او دومره پکې افغاني دي، دومره پکې ملکي دي یا زیات تر که ملکي هم دي، نو د هغه کراس بارډر ته هغوی هلته ټریننګ شوي او دا کسان رالل. نو یو خو دا د هغې یارډ سټک دی، دا یو پیمانه ده چې اپریشن کوم ځای کې کول پکار دي. دویم چې کوم دی نو هغه اټومیټیکلی پته لګي چې وقوع کوم ځای کې کېږي، کوم ځای کې ټارګټ کلینګ کېږي، کوم ځای کې په آرمي، په پولیس یا په نورو سرکاري اهلکارانو باندې حملې کېږي. نو د هغې نه پته لګي چې دا ګن، دا جراثیم دا دلته موجود دی، دلته صفایي پکار ده. یې اکثر دا شانتې په کمرو کې دا خبره کېږي، په بیټکس کې کېږي چې بھئی فوج څه کوي او ملیشه څه کوي، پولیس څه کوي، دا ټول دلته دي او بیا تاسو باړ هم لګولی دی. نو دا زیاتر هغه خلک کوي چې کوم د ګراوند ریالټیز نه خبر نه وي. زموږ افغانستان سره ډېر لوی بارډر دی او دومره د یو ملک سره زموږ دومره غټ بارډر نه دی او ټول چې کوم دی نو هغه هیلي ټیرین دی، غریزه علاقه ده او دلته ډرای واټر چینل دی کوم چې موږ ورته خوړ وایو. نو باړ خو به ته ولګې، اوبو دپاره خو ته بندول نشي کولی. دا زیاتر په دغه شانتې ځایونو داسې کنډو باندې راځي، داسې د خوړ علاقه باندې راځي، داسې ځایونو باندې راتلی شي. نو دومره آرمي او دومره فورس چې کوم دی په دې ځایونو باندې لګېدل هغه داسې ناممکنه دی، ځکه چې هغوی ته د راتلو لارې او د وتو لارې ډېرې زیاتې دي او داسې لارې دي چې هغه بندېږي هم نه. نو د دې وجې نه دا انفلټریشن کېږي. زما خیال نه دی چې دوی به په تورخم باندې راځي، نشي راتلی، یا داسې زموږ چې کومې لارې دي انګور اډه ده یا افغانستان سره چې کوم زموږ ټریډ روان دی یا صحیح سړک والا لار دی، د بیدیا ګیدړان دي په دغې لارو باندې راځي او راتلی شي او دغه لارې بندېدل داسې ناممکنه ده. خو چې د یو سړي ما سره په نادره ریکارډ باندې هغه نه وي یا ته هغه ما ته د افغانستان هغه تذکره میلو شي، نو خامخا که هغه زیمه او که هغه نور پاکستاني سرکاري ادارې دي نو هغه خو به وایي چې به دې کې دا بیروني لاس دی. بل بیا نور زموږ شاته چې کوم ډپارټمنټ دی، کوم هغه تفتیش کوي، نو هغوی سره نورې داسې لینکس راوځي چې هغه ناقابل تردید وي. سر دا اوسنی د ترهګرۍ واقعیات چې کوم وشول اسلام آباد کې، د هغې وروسته په دې کیمپونو کې د سکیورټي څه قسمه صورتحال دی؟ پاک افغان سرحد سره جوخت په کیمپونو کې دا وخت کې د سکیورټۍ څه نظام دی او د خلکو د رجسټریشن په حوالې سره خبره وکړئ. بالکل هغه د دې پروګرام نه مخکې مونږ په دې باندې میټینګز کړو، د هغې لایحه عمل هغه الریډي مونږ چاک آوټ کړی. زموږ چې کوم آرمي حکام دی، پولیس دی، ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی، نو په لاره کې د دنیا چیک پوسټونه دي چې څه د پولیس دي، څه د اف سی سره دي او څه جاینټ دي او هغې کې مونږ داسې کسان الریډي نیولي هم دي چې څه په برقو کې راتلل، څه د آی ډي پیز په شکل کې هغوی راتلل او هغوی نیولي شوي دي. او چې کوم د عام متاثرین دي نو هغې زموږ هلته په باغ میدان کې اول هغې سره هلته زموږ یو پوینټ و، هلته د پولیس ډپلایمنټ او فیسیلیټیشن پوینټ و د پولیس طرف نه، د ډسټرکټ ایډمنسټریشن طرف نه، په بیا دوتوی باندې و
او ورو چې خلک راوتل هغه پوینټونه بیا ورو کمیدل ځکه چې د پاپولیشن هلته کمیده بیا پنده چینه باندې هلته زموږ تقریبا 50-60 پولیس مونږ لګولي دي بیا دې ځای کې رجسټریشن پوینټ چې کوم په باړه کې دي دلته 15 پوینټ هر یو پوینټ باندې مونږ تقریبا 25-30 پولیس والا او ورسره بیا اخره کې د فیمیل انفلکس پکې ډېر زیات شو نو بیا فیمیل هر یو دغه باندې 5 لیډیز کانسټیبل مونږ لګولي دي او چې هغوی څه مسلې وي چې هغه مونږ هغې ریډرسل ته هغې وکړو کوم چې افغان ریفیوجیز دي نو هغه پاک افغان بارډر باندې بلکې د لنډي کوتل کې هلته زموږ یو کیمپ دی او هغې کې پی ډي ایم اے ډسټرکټ ایډمنسټریشن پولیس دا ټول دي او هغه په یو ځای کې ټول فیسیلیټیز هغوی ته اویلیبل دي او زموږ خو سیکیورټي سره کار دی نو ماشاءالله اوسه پورې داسې انسیډنټ نه راغلی او د هغوی ډیپورټیشن چې کوم دی نو خو صحیح طریقې سره روان دی زمونږ د ریګولر سرچ اینډ سټرایک اپریشن وي او زیاتره زمونږ اف سی سره جاینټ وي سینیټایزیشن اپریشنز وي ایډیوز وي او هغه تقریبا روزانه نی په دویم ورځ مختلف علاقو کې که هغه د لنډي کوتل ایریا ده او که هغه باړه ده او که جمرود دی او ډېر هغې کې زموږ اپریهنشنز هغې کې کړي دي غیر قانوني اسلحه یا دا شانتې خلک چې هغه په ترهګرۍ کې شامل دي ډیره مننه ډي پي او صاحب